او د انټر کلب څخه دلته راتګ دپاره موږ ډېر کوششونه ایستلي وو او ډېر خواري مې ایستلې وه او الان کې موږ انټر کلب هم هلته ټاپ کړو بیا ورپسې ګریډ 2 ټاپ کړو ګریډ 1 ته رالو ګریډ 1 کې پرفارمنس وکړو دغلته لیسټۍ ته رالو دغه لیسټۍ کې موږ لوبېږو د سینیور لوبغاړو سره د هغې نه موږ ډېرې تجربې تر اوسه پورې زده کړي دي او لا جاري دي چې موږ به د نورې تجربې هم ترلاسه کړو د خیره دا زموږ پوزیشن خو اوس د آلراونډر پوزیشن هم دی لو آرډر کې دی که نه نو همدغه موږ ځان باندې سازګار ګڼو چې همدې ځای کې به موږ وځو او ځان همدغې ته جوړ کړی دی انشاءالله نوي بال او زوړ بال موږ ته مهم نه دی موږ ته چې کوم ځای کې چانس راکړل شي موږ هماغه ځای کې کوشش کوو چې پرفارمنس وکړو زه آلراونډر یم نو کوشش کوم چې هم په بیټینګ کې هم په بالینګ کې هم په فیلډینګ کې خپل ځان دلته شو کړم او پرفارمنس وکړم کرکټ کې ګټ او بیلات راځي دا چې څوک ښه لوبه کوي نو هغې ګټي نو دا چې موږ مشکل د فیلډینګ و چې موږ فیلډینګ کې ډېر زیاتې کمزوریانې لرلې د هغې وجه وه چې موږ میچ په څه اندازه وبایللو